د پاکستان ځینو مشهورو کرکټرانو د پاکستان مشهورو ښځینه ممثلینو یا اداکارانو ته په ټولنیزو رسنیو کې میسجونه کړي چې ځینو اداکارانو یې په مرکو کې یادونه کړې ده او د دوی دغه کار یې ښه نه دی یاد کړی. د پاکستاني سریالونو مشهورې اداکارې نوال سعید دوه ځلې په بېلابېلو مرکو کې یادونه کړې او ویلي دي چې د اداکارانو نه زیات ورته د پاکستان د ملي لوبډلې کرکټران په ټولنیزو رسنیو کې میسجونه کوي. نوموړې چې د پاکستاني ټلویزیون سره مرکه کوله ویل چې نه یوازې دا چې مجردان کرکټران ورته میسجونه کوي بلکې ځینې خو یې واده کړي هم دي او داسې میسجونه ورته کوي چې د هغوی د شخصیت سره نه ښایي او وایي چې د پاکستان د ملي لوبډلې کرکټران زموږ د هېواد استازولي کوي خو دوی داسې میسجونه کوي چې سړی ورته حیران شي چې دا څه ډول خلک دي. نوال سعید که څه هم د کوم لوبغاړي نوم یاد نه کړ خو داسې ویل کېږي چې په دې وروستیو کې درېیم واده کوونکي لوبغاړي شعیب ملک نوال سعید ته ډېر میسجونه کړي وو او د هغې د ښایست ډېره ستاینه هم پکې کړې وه. په همدې تړاو یوې بلې پاکستاني اداکارې مومنه اقبال هم ورته څرګندونې کړې. مومنه اقبال هم د کوم کرکټر نوم نه دی یاد کړی. ویلي دي چې د پاکستان د ملي لوبډلې مشهورو کرکټرانو ورته په ټولنیزو رسنیو کې میسجونه کړي دي. خو هغې ویلي چې په ټولنیزو رسنیو کې دغه کرکټرانو سره زیاتې خبرې نه دي شوي بس یوازې د یو بل د حال احوال پوښتنه یې کړې ده. هغه وایي چې نه یوازې دا چې ځوانو لوبغاړو ورته میسجونه کړي بلکې ځینې خو تر هغې په عمر کې ډېر مشران دي چې هغې ته یې په ټولنیزو رسنیو کې میسجونه کول. د یادو اداکارانو له دغه څرګندونو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستان کرکټ مینوالو په لوبغاړو سختې نیوکې هم کړې دي. د یادولو وړ ده چې یو مهال د پاکستان د مشهور لوبغاړي شاهین افریدي نامناسبه ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې چې هغه یې جینۍ ته په ټولنیزو رسنیو کې لیږلې دي او هغه جینۍ بیا وروسته دغه ویډیوګانې خپرې کړې دي.